لاړ شي او ورځ د اختر و یو یتیم راله سلګو کې ویل دلته زما غوندې بې موره سړی چېرته لاړ شي. ډېر ګران محترم دلته تېر ویشم ملنګیار صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي خپل کلام را سره شریک کړي چرچه کې ورته ووایي ملګري لږ راپیدا شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو راغلو ښاغلو مشرانو کشرانو ته د زړه له کومې دروند هرکلی او ستړیا. شعرونه وایي چې اوس پې ځواني ده مزدوري وکړه پیسې وګټه، اوس پې ځواني ده مزدوري وکړه پیسې وګټه، بیا به ځوانۍ پسې ارمان کوې خو نه به راځي او د دې ګړۍ حساب به درنه اخلي هلته، د دې ګړۍ حساب به درنه اخلي هلته، بیا به دې وخت پسې خفګان کوې خو نه به راځي. شعرونه دي چې ابتدا د خپل امام کو بچیا د سپین ږیرو احترام کو بچیا، ابتدا د خپل امام کو بچیا د سپین ږیرو احترام کو بچیا، د ناحقو پلوي چرته ونه کړئ حق خبره سریعان کو بچیا، د ناحقو پلوي چرته ونه کړئ حق خبره سریعان کو بچیا، د وړو خبرو نه تېرېږه په خپلوۍ کې ډېر ناکام کو بچیا، د وړو خبرو نه تېرېږه په خپلوۍ کې ډېر ناکام کو بچیا. غزل به وایم چې څه خبرې چې تکرار شي بیا د کار شي، څه خبرې چې تکرار شي بیا د کار شي، شاعري چې په معیار شي بیا د کار شي، څه خبرې چې تکرار شي بیا د کار شي، شاعري چې په معیار شي بیا د کار شي، څه مخونه قدرتي ښکلې پیدا وي، څه مخونه چې سینګار شي بیا د کار شي، څه مخونه قدرتي ښکلې پیدا وي، څه مخونه چې سینګار شي بیا د کار شي، ځینې خلک چې په اوښ کې د کار وي، ځینې خلک چې خمار شي بیا د کار شي. مننه. ځینې خلک چې په اوښ کې د کار وي، ځینې خلک چې خمار شي بیا د کار شي، او دا خو اوس د پلار په قدر نه پوهېږي، دا چې خپله کله پلار شي بیا د کار شي، دا خو اوس د پلار په قدر نه پوهېږي، دا چې خپله کله پلار شي بیا د کار شي، او خوشی تشی به په کلي کې ګرځېږي خو چې موږ ورسره کار شي بیا د کار شي، خوشی تشی به په کلي کې ګرځېږي خو چې موږ ورسره کار شي بیا د کار شي، او نور کمونه اتلان په ژوندون ستایي، نور کمونه اتلان په ژوندون ستایي، پښتنو کې چې په دار شي بیا د کار شي. مننه. او دغه دور د پیسې د ملنګیاره، دغه دور د پیسې د ملنګیاره، نن سبا چې څوک مالدار شي بیا د کار شي.